تازه او بد خبر کابل ښار کې زوروره چاودنه وشوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د کابل اوسیدونکي په دغه ښار کې د زورورې چاودنې د اورېدو خبر ورکوي. کابل ښاریان وایي چې جمعه د غبرګولي پر 11 د شپې 7:55 د دغه ښار د 11مې ناحیې اړوند په خیرخانه سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ورته مهال تر اوسه د چاودنې د سیمې په هکله معلومات نشته. د کابل ښار د دې سیمې د اوسیدونکو په خبره چاودنه ډیره زوروره وه. طالبانو تر اوسه د دغې چاودنې په هکله څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې په تړاو هم کره معلومات په لاس کې نشته. بل خوا په بلخ کې یو تعویض لیکونکی ملا په مرموز ډول وژل شوی دی. د طالبانو د بلخ امنیه قومندانۍ وایي د مزار شریف ښار په 9مه حوزه کې یو تعویض لیکونکی ملا په مرموز ډول وژل شوی دی. د هغه د وژنې قضیې په اړه تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي رسني شوي، خو سمدستي د هغه ښځه په همدې اړه نیول شوې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.